نو ته واک ورکړه د دې چې دوی خوښ کړي د ځان دپاره څوک ورسره وغږېږي. امریکایانو واک ورکړه د حکومت نه د باندې سیاسیونو ته چې دوی راټول شي او د طالبانو سره کینی. امریکایان راغلل حکومت ته یې وویل چې ته حکومت یې. سیاستوال ته یې وویل سیاستوال ته د حکومت نه بیا سیاستوالو ته یې وویل. ټولو ته یې پیچکاري ورکړه او ټول یې راوپړسول. هغه چې هیڅوک و هغه هم ځان ته اوس وایي چې زه یم. زما سره مشوره نه ده شوې. بنان اصلي د شطرنج مورې څوک دي؟ موږ افغانان یو. دا که ګوندونه دي که حکومت دی که بل دی که بل دی. دغه څوک چې لوبه پې کوي هغه امریکا ده. موږ ته څه پکار ده؟ زه جزیات ته نه ځم په ګوندونو، که نه ګوندونه ډېر مسایل لري. شیرزاد صاحب ګوند هم که اوس جزیات ته لاړ شم امکان لري ما سره ځوابونه یې نه غواړم په دې وغږېږم. احترام لرم مشرانو ته. په هر صورت دومره ویلی شم چې دې ګوندونو ته دې حکومت ته هر څوک چې دي ځان ته وایي چې موږ سره مشوره باید وشي، دوی باید راټول شي د دې چانس څخه استفاده وکړي. که په دې چانس کې پاتې راغلل دا د ومني چې تر اوسه د امریکا د لاس لاندې وو، بیا به د هغې وینځې د لاس لاندې وو چې د وینځې کالي مینځي، د هغې تور پنجابي د لاس لاندې به وو. واقعا وروستی او شاید هم استثنایي فرصت دی. خو دا فرصت څنګه استفاده کوو او که خدای مکړه ضایع کېږي مسؤلیت یې چا په غاړه دی؟ مسؤلیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې یا هغې به هغې حکومتونه اعلانوي. مسؤلیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې همدغه اوسنی نظام د پښو رانیسي او په ځمکه یې وهي، لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب شهید حکومت په ځمکه ووهه، لکه څنګه چې په هغه ځای کې زموږ اردو امنیتي ځواکونه او ملي بنسټونه په خاورو سره خاورې کړل، بیا هم کوشش کوي چې همغه حالت راشي. بنان حکومت ته پکار ده چې راجګ شي، د قوت نه د زور نه کار واخلي، دغه خلک یو په یو ونیسي او پلي چرخي ځای کړي. بله د حل یار نه لري. همداسې ده که چیرې دا کار ونه کړي په دې امریکایي ډیموکراسي کې چې دوی استفاده ترې کوي، افغانستان له منځه وځي، افغانستان ماتي. بنان بیا به هغه ګوندونه چې وایي چې ما مبارزه کړې، ما جهاد کړی، ما هغه کړي، بیا به اوبه د ورخه تیري، بیا به چیغې ووو چې نه راټولېږي. د سول دپاره باید همدا وکړو. حکومت مرکزیت دی، نور د پرې راټول شي تر څو چې حکومت د حکومت په حیث ونه پیژني، تر څو چې حکومت د کور د مشر په حیث ونه پیژني او همدغه سیاسیون راټول نشي په افغانستان کې سوله اصلا خیال ده. یو له دلایلو لکه شیرزاد صاحب چې ویلې